بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يشبع دون جاره. دا 53 نمبر باب دی د گاونډیانو د حقوق په اړه کې. مخکې باب کې دا خبره ذکر شوې و چې د گاونډي نه به دروازه نه بندې چې کله تا ته ټکوي یو څه نه غواړي او هغه شی ستا د وسې دی، ځکه قیامت کې به بیا په تا باندې شکایت کوي، عریضه به کوي، والله جل جلاله به هغه احکم الحاکمین دی او عادل ذات دی، فیصله به کوي او هغه حقوق به دنه اخلي. اوس دا خبره ذکر کوي باب لګوي چې لکه که چېرته ته موړ یو بچي دې ماړه دي او ستا ګاونډي وږی نو ګوره ایمان دی کمزوری دی، ایمان دی صحیح نه دی، نو د ځان غم د ایمان غم چې کې ایمان پوره کې نو هغه به دا چې ګاونډي به هم د ځان سره مړی. عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخبر ابن الزبير يقول عبد الله بن مساور فرمای چې ما د عبد الله بن مسعود هنا واوریدل چې هغه عبد الله بن زبير ته ویل، هغه د خبر ورکو چې ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير ته وی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلی او نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل ليس المؤمن ند مؤمن الذي هغه يشبع چې هغه موړوي وجاره جائع او گاونډي د وګوي، نه دا مؤمن نه دی. دا بلا سه ایمان چې ته موړي او گاونډي دی وګي دی، دا بلا سه ایمان استا بچي ماړه دی په خېټه باندې غوړ پړ گاونډي دی سپیره دی او ډوړی وسره نشته دی، جامې شلیدلې دي او داسې نور. نه دا ګوره عزتمندو د څومره اهمه خبره ده او اهم مسؤلیت دی زمونږ او ستاسو. ډېر مسلمانان به داسې چې دی نه احادیث نه خبره دی نه اورېدلې، نو باید چې دا کله واوري په دې باندې سم داسې عمل وکړي. دا ولې عزتمندو کې سړی وایي چې دا ولې بس هر دغه کې موږ سره شریک دی؟ نه، انما المؤمنون اخوه، مسلمانان دا ورونه دي ټول، که په شرق کې وي که په غرب کې وي دا ټول یو مسلمانان دي. په شرق او غرب کې چې یو مسلمان ته دروي په هغه باندې مشکل با چې د ټولې دنیا مسلمانان په لړزان او په غم کې ورسره شریک وي، دا به د مسلمان صفت وي، دا به د مسلمان سوي صفت وي. او دا الله جل جلاله نبی صلی الله علیه وسلم دا حقوق موږ ته د مسلمان راکلي دي، نه دا کول پکار دي. نو همدا وجه ده نو باید چې موږ خپل ګاونډین د هغې پوره لحاظ وکړو، تفوس یې وکړو چې وس هم څومره کېږي هغې سره احسان وکړو. حدیث کې به اشاره وي چې هغه ګاونډي چې مالدار دی غني دی او د هغه ګاونډین هغه سړی چې د هغه خپله مالدار دی او ګاونډین غریبانان دي وږي دي، حرام دي په ده باندې چې خپل ګاونډین په داسې حالات کې پرېږدي. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي چې باید مسلمانان دا په غمونو او خوشحالۍ کې یو بل سره شریک دي. مسلمان به د مسلمان ورور په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي او په خفګان او په مشکل به خفه کېږي. همدغه رنګې حدیث کې نفي د ایمان وشو چې دا سړی ایمان پکې نشته. ولې وجه دا ده چې دا څومره سخت زړی ته زړه دې څومره سخت دی، څومره هغه انسانیت او مروت په تا کې کم دی، نو په دې وجه باندې ایمان یې دنه نفع کړی چې دا به ستا له څه ایمان چې ته په دې باندې خوشحاله یې. باب یکثر ماء المرق فیقسم فی الجیران. دا 50 نمبر باب دی. دې کې بله مسله ذکر کوي او بل حق ذکر کوي په موږ او تاسو باندې د ګاونډي. دا باب دی یکثر چې زیاتوي به ګاونډي ماء المرق اوبه د خوروا، فیقسم فی الجیران یو تقسیموي به په ګاونډیانو کې. دا بل حق دی چې موږ ته دغه شوی دی. هغه دا دی چې نونګله په خیال لږ پکې اوبه زیاتې وکړه تر دې چې نورو ګاونډیانو ته ستا ورسېږي. عن ابي ذر ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې دا جلیل القدر صحابي دی او احد السابقین الاولین نه دی او ډېر خصوصیتونه لري. همدغه رنګې او یو اصدق اللسان صحابي ډېر رښتینی او دروغ او دا قصې بیخي ساده مزاج مسلمانو او صحابي او اوږد سیرت د خپل لري
چې د هغه بیان دلته مقصود نه دی، خو جلیل القدر او عظیم صحابي او زاهد انسان په دنیا کې رښتینی انسان تقریبا په 22 هجری سنه کې ده وفات شوی و. دا وی اوصانی خلیلی صلی الله علیه وسلم وی ما ته خپل خلیل دوست وصیت کړی بسلاسین په دریو. نبی صلی الله علیه وسلم یادی چې په دې ما ته په دریو خبر باندې وصیت کړی دی. اوله خبره دا ده اسمع و اطیع، چې زبا اورما او اطاعت بکوما د مشرانو خپلو، ولو لعبد ولو کو یو مریا ولنوي مجدع الاطراف چې کټ شوي وي کټ کړی شوي د هغه طرفونه، یعنی تا باندې چې مشر وي د به خبره مني اطاعت به هم کې، ولو که هغه یو مریا ولنوي په تا باندې وي، او بل دا وي چې طرفونه هم کټ شوي. مطلب دا ده چې کله د یو سړی دونه خراب یو خو چې مریا شي په کمه سترګه ورته ګوري، بل دا ده چې لاسونه یخپي وغیره دا طرفونه هم کټ شوي وي، نو سړی ورته هغسې نه ګوري چې کوم داسې یو لوی هیئت والا سړی وي او دغه وي رعب دباب لري. نو عادتا د خلکو داسې وي چې دغسې معذوره انسان وي، نو دغه او بیا مریا شي دغه ورته نه ګوري. نو خو مسلمان چې کلمې ویلي د الله په نسبت باندې د دنیا او ما فیها نه غوره دی، په سپکه نظر به ورته سړی نه ګوري، دا د ایمان صفت د مؤمن صفت نه دی. لیکن عادت دا دی چې یو سړی داسې رعب دباب لري، فوج لري، قوت لري، هغه ته احترام که ته د ایمان د وجې نه نه کې، نو د هغې د وجې نه به کې، د یرې د وجې نه به کې. او دا که داسې یو سړی وي کمزوری معذوره وي، نو که دې د سړی احترام هم کوي او مینه محبت ورسره کوي، دا خالص د الله د وجې نه وي. نو داسې انسان چې ته ته یره هم نه لري، مطلب دا دی ده نه به ته څه یره ولري چې مریا هم شي او لاسونه خپې هم وغیره تقریبا داسې کټ شي، څه یره به دې سړی ولري. لیکن که دا هم په تا باندې مشهور ده به څه کې خبره به مني. دویمې وصیت راته په دې خبره باندې کړی دی، وایي دا صنعت مرقة او که چېرته ته نونګولی کوو خورا دې کوله نه فاکثر ماءها وبزیتک ثم انظر بیا وګوره اهل بیت خلق د کور گاونډیان من جیرانی که د جیران د گاونډیانو ستانه فاصبهم منه بمعروف بیا هغې ته ورواړه او ولیکه منه د دې نونګولینه او خوروانه بمعروف په ښه طریقې سره. نو دا بل وصیت ورته وکړو. ګورئ دا حدیث په دې کې داسې نه دي ویلي چې کله د نونګولی کوو نو فاکثر لحمها غوښه ډېره که، ځکه کېدای شي دا به د سړي وس نه وي، ستا به دونه وس چې 1 کیلو غوښه راوړئ، نو اوس به څنګه اوس ووایه چې هلته ما ته وصیت شوی زه به 2 کیلو راوړم، نه دا به ستا وس نه وي. که غوښه راوړل د ډېر وس نه کېږي، نو دا وس خو دې کېږي چې لږ پکې اوبه زیاتې واچوې، خو بیا اوبه هم دونه زیاتې نه اچوې چې د نونګولي خوند بې خونده کړي، چې نه ترې ته خوند والې او نه ترې ګاونډي والې، نه په اندازه به یې واچوې دونه شي چې د هغه خوند بې خونده نه شي. خو مطلب دونه وکړه چې د ګاونډي د سره کار وشي. دریم وصیت راته په دې کې دی وصلي الصلاة لوقتها، منځ کوه په خپل وخت باندې. فإن وجدت الامام که چېرته دې منده کو امام قد صلی چې منځ یې تا نه کړی دی، یعنې تا منځ وکړو او امام منځ کړی دی، نو فقد احرزت صلاتک، تا یقینا خپل منځ د هغې حفاظت دې وکړو، یعنی تا خپل منځ چې کوم دی هغه د هغې حفاظت دې کړی دی، هغه حق دې ادا کړی دی. یعنی که چېرته تا اوس منځ وکړو د منځ مطلب د حدیث دا دی منځ ټیم داخل شو او تا منځ وکړو او که جمع د نه بیا څه وه شوې وه، نو بیا څه شی دی تا خپل منځ کړی دی. والا فهي نافله، او که چېرته داسې وي امام منځ نه دی کړی او تا منځ کړی و او د دې امام سره دوباره کې، نو فهي نافله دا ستا دپاره نفل منځ دی، یعنی دوباره تا باندې فرض نه ده چې ته د امام سره منځ وکړي، خو که تا وکړه دا ستا دپاره اضافه نوافل دي، نو په دې وجه باندې هغې سره وکړه، دا غوره نفل دي دا ورسره وکړه. په بل روایت کې ورسره داسې راغلي یا ای ابو ذره اذا طبخت مرقة فاکثر، که چېرته تا پوخ کو نونګولی او ترکاري پخه کړه فاکثر ماء المرقة، نو ته څه وکړه زیات که اوبه د نونګولي. وتعاهد جیرانک او اقسم فی جیرانک، خپل ګاونډي سره تعهد وکړه، کومک ورسره وکړه، هغه ته ویو چې تاله دا در کوم، او یا تقسیم که
په خپل جیرانو کې دا حدیث کې به یو فائدہ دا وی چې باید سړی خپل ګاونډي سره احسانات ډیر وکي او ولو که د نونګولي خوراول نه دا سره سره تقسیم کی همدغه رنګي حدیث کې به اشاره وی فائدہ وی مونږ په خپل ټیم باندې کول همدغه رنګي حدیث کې به اشاره وی چې کله تلمیذ ته شاګرد ته استاد وصیتونه کوي نصیحتونه به کوي خخ دلته نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګری ابو ذر تنهو ته داسې وصیتونه کړی دي همدغه رنګي حدیث کې به اشاره وی د خپل امام او د مشر او د امیر اطاعت کول ولو که هغه متغلب وي په زور باندې مراشي په هغه به سړی خروج نه کوي. هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.